السلام علیکم قدرمنو دوستانو، نن تاسو سره په یو داسې موضوع باندې خبره کوم. تاسو ته په یو داسې موضوع معلومات درکوم چې په اسلام کې مسلمانانو ته په سړو کې ولې د څلورو ودونو اجازت ورکړل شوی دی او ښځو ته ولې د څلورو ودونو اجازت نه دی ورکړل شوی. ډېر کسان دا پوښتنه کوي، نو تاسو سره نن دغه معلومات شریکوو. قدرمنو دوستانو، د ټولو نه اول خو دا په ذهن کې دا خبره واچوئ چې د الله پاک په احکامو کې د انسانیت ښه والی دی، د هغوی کامیابي ده پکې، ځکه چې الله پاک انسانان پیدا کړي دي او الله پاک چې کوم احکامات انسانانو ته ښودلي دي د انبیاء کرامو په ذریعه باندې، نو هغه یو بهترین لاره ده. الله تعالی هر څه په خپل فطرت سره پیدا کړي دي. په اسلام کې ولې ښځو ته د یو نه زیات واده اجازت نه ورکول کېږي، د هغې ډېر وجوهات او حکمتونه دي. مثلا ښځه د یو نه زیات ودونه ځکه نشي کولی او تعلق ځکه نشي ساتلی چې دا د هر سړي په ذهن کې یو غلط کار محسوسیږي. او د دویمه خبره دا ده چې دې سره د انساني نسب تحفظ هم نه کېږي، ځکه چې معلومات نه کېږي چې بیا دغه به د چا بچه وي. یعنې که یو ښځه 3 یا 4 سړو سره تعلق وساتي یا واده وکړي، فرض مثال یو خبره ده، که واده یې وکړو نو بیا به د هغې نه پیدا شوي بچو کې څه پته لګي چې دغه د چا بچی دی. د همدې لپاره ښځې ته د یو نه زیات واده اجازت نه ورکول کېږي. دا یوازې په مسلمانانو کې نه، بلکې داسې خلک چې هغوی غیر مذهبه دي، هغوی هم داسې سوچ نشي کولی چې یو ښځه دې ډېرو سړو سره واده وکړي. دویمه خبره دا چې سړي ته ځکه د زیات ودونو اجازت ورکول کېږي، یعنې د 4 ودونو اجازت ورکول کېږي چې هغه ته د ښځو یو ذمهواري ورپه سر کېږي او هغه که د ټولو په منځ کې انصاف وکړي نو دا یو ښه خبره ده، ځکه چې په معاشره کې چې د ښځو تعداد زیاتېږي، نو که هغه یو غلط اړخ ته ځي نو د دې نه ښه ده چې هغه د یو باوقاره او د یو ښه رشتې په تکل کې شي او یو ښه انسان سره واده وکړي، نو ټوله زندګي به یې جوړه شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. د ویډیو د کتلو مو